د طالبانو دفاع وزارت غبرګون پاکستان ته. طالبانو دفاع وزارت وایي چې پاکستان پر ډیورند کرښې د اغزن تار لګولو حق نه لري. سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. د طالبانو دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ویلي چې پاکستان پر ډیورند کرښې د اغزن تار د لګولو حق نه لري. د هغه په وینا دغه تار د کرښې دواړو غاړو ته میشت یو قوم سره بیلوي او په اصولو او منطقي لحاظ ناسم عمل دی. د طالبانو دغه ویان دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې په وروستیو څو ځله د افغانستان له مختلفو سیمو د طالبانو لخوا پر ډیورند کرښې د اغزن تار د شلولو خبر ورکول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ژمنه وکړه چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره به له افغانستان سره په پوله کې د اغزن دیوال جوړولو ته دوام ورکړي. هغه په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د اغزن دیوال د تیرولو پر سر د دوو خواو ترمنځ ناپوهاوی له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د افغانستان د بیواکه شوي ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي چې د پاکستان او طالبانو دغه ناندرۍ نمایشي او غولونکې ده څو په افغانستان کې د پاکستان د لاسپوڅو ادارې په اړه عامه ذهنیت غلط او وغولوي. ملګرو، که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ.